أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. الف لام میم د حروف مقطعاتو نه دی. غلبت الروم، مغلوب شول رومیان فی ادنى الارض په ډیر نږدې ځمکه کې، وهم من بعد غلبهم او دوی به پس د مغلوبه کېدونه سیغلبون غالب زرد چې غالب بشي، فی بضع سنین په سوکالو کې، لله الامر هم د الله په اختیار کې دي ټول کارونه، من قبل وړاندې لدینا ومن بعد او رستو د دینا، ويومئذ او په دغه ورځ باندې یفرح المؤمنون خوشاله بوي مؤمنان بنصر الله د الله په مدد باندې، ينصر من يشاء دی مدد کوي د هغه چا سره چې اوغواړي، وهو العزيز الرحيم او دی غالب دی او مهربان دی رحم کوونکی دی. وعد الله وعد الله تبارک وتعالى لا يخلف الله وعده خلاف نکوي د خپل وعده، ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا دوی نه پوهیږي، يعلمون ظاهرا دوی پیجنی ښکار حالت، من الحیات الدنیا د ژوند د دنیا، وهم عن الاخرة او دوی د اخرتنا هم غافلون دوی بے خبر دي. اولم يتفکروا آیا دوی غور او فکر نکوي فی انفسهم بخپل زړونو کې، ما خلق الله السماوات والارض چې ندی پیدا کړي الله تعالی اسمانونه او زمکا، وما بینهما او هغه سوچ د دې دواړو په منځ کې دي، الا بالحق مگر په حق باندې، واجل مسمى او په یو نیټه مقرره، وان كثيرا من الناس او بشک ډیر د خلقنا بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل لکافرون خامخا منکر دي. اولم يسيروا في الارض آیا دوی ندی ګرځیدلې پزمکه کې، فینظروا چې دوی وګوري کیف کان عاقبت الذین چې سرنګ شو انجام د هغه کسانو، من قبلهم چې مخکې د دینو، کانو اشد منهم وو ډیر زیات د دوینا، قوتن په قوت کې، واثاروا الارض او هغي واړه ولزمکه، وعمروها او آباد کړي وا، اکثر مما عمروها زیات لدینا چې دوی آباد کړي دا، وجاءتهم رسلهم او راغلی دوی ته رسولان، بالبينات پخکار دلائل سره، فما كان الله پس ند الله تبارک وتعالى ليظلمهم چې ظلم یکولو په دوی، ولكن كانوا انفسهم لیکن ودوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم یکولو. ثم كان عاقبه الذين بیا شو انجام د هغه کسانو، اساء السوء کوم چې بدی وکړه بدا، ان کذبوا بآیات الله دا چې دوی نسبت د دروغ او کو آیتونو د الله تبارک وتعالى ته، وکانو بها یستهزئون او دوی په هغه پورې ټوکی کوونکی.